اسرائیلی رسنۍ وایي د غزې په شمال کې د صهیونیستي پوځ پر کاروان چاودنه شوې چې د کفیر لیوا یو ټانګ یې ویجاړ کړی او لږ تر لږه 8 عسکر پکې وژل شوي دي. په همدې مهال د غزې په مرکزي صلاح الدین سړک د فلسطیني مقاومت او اشغالګرو ترمنځ خونړۍ نښتې شوي چې ګڼې شوبلې پکې له منځه تللي. د امریکا د ولسمشر پخوانی استازي زلمی خلیلزاد ویلي که د بندیانو د موضوع په هواري کې د طالبانو او واشنگټن ترمنځ بریا ترلاسه شي نو نور مسایل هم د هوکړې وړ کیدای شي او ښایي د امنیتي همکاریو پراخېدل د باګرام اډې کارونه هم پکې شامل وي. بلخوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا ټینګار کړی چې باګرام پوځي اډه غواړي او که طالبانو دا ونه سپارله نو جدي پایلې به ولري. د اسلامي امارت ویاند مولوي ذبیح الله مجاهد د امریکا د ولسمشر وروستیو څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي چې د افغانستان خپلواکي او ځمکنۍ بشپړتیا ورته تر هر څه مهمه ده او د دوحې تړون له مخې امریکا باید د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي. نوموړي ټینګار کړی چې اسلامي امارت د متوازن بهرني سیاست پر بنسټ له ټولو هیوادونو سره مثبتې اړیکې غواړي. د ایران رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد ولسمشر مسعود پزشکیان د سې شنبې په ورځ نیویارک ته ځي او تمه ده چې د ملګرو ملتونو په عمومي ناسته کې وینا وکړي. او وروستی خبر ده چې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ نن د ملي تدارکاتو کمیسیون غونډه کې له وړاندې شویو 10 پروژو څخه 6 پروژې د 3.8 میلیارد افغانیو په ارزښت منظوري شوې. په منظور شوو پروژو کې د کونړ 200 بستریز روغتون په پکتیکا کې د سړې خونې جوړول، د فاریاب 25 کیلومتره سړک او د برېښنا رسونې پاتې چارې شاملې دي.